د هلمند ولایت د کرهڼې او ولګولو او مالدارۍ ریاست په هلو ځلو له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د ډنمارک کمیټې په مالي همکارۍ د دې ولایت په مارجه ولسوالۍ کې 100 تنه بزګرانو ته د کرهڼې ماشینونه وویشل شوه. د دغه مرستو موخه په دې ولایت کې د عصري او پرمختللي کرهڼې دودول او له کمې ځمکې څخه ډیر حاصل ترلاسه کول دي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم یو شمېر بزګرانو ته د کرهڼې ماشینونه او د جواز اصلاح شوي تخمونه ورکړل شوي دي. د سالنګ لویه لاره نن د لوړپوړو حکومتي چارواکو په حضور کې د یو لوړ مراسم په ترڅ کې پرانیستل شوه. د دغې لارې پرانیست غونډې ته د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال وویل چې یاده لویه لاره به نه یوازې د هیواد پلازمینه او شمال سیمې سره ونښلوي بلکې د منځنۍ او سویلي اسیا په نښلولو کې هم لویه ونډه لري. نوموړي وویل چې د سالنګ تونل د بدیل لارې په توګه د دویم تونل پر جوړېدو هم خبرې روانې دي. اقتصادي مرستیال وویل چې د تونل رغنیزې چارې د سرپرست حکومت له ملي بودیجې ترسره شوي دي. سالنګ د هیواد یو له مهمو او مواصلاتي لارو څخه ده چې شمالي ولایتونه له مرکز کابل سره نښلوي. کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو سرپرست وزیر د کډوالۍ نړیوال سازمان له مشري امي پاپ سره لیدلي او له دغه سازمان د ژمي پر رسېدو سره له راستنه شوو افغان کډوالو سره د مرستو غوښتنه کړې ده. د وزارت د خبرپاڼې له مخې سرپرست وزیر له راستنه شوو افغانانو سره د زده کړو، روغتیا او سرپناه په برخو کې هم د مرستو غوښتنه کړې ده. خبرپاڼه د اغلي پاپ له خولې لیکي چې مرستندوی بنسټونه له راستنه شوو افغانانو سره د مرستو په حال کې دي. د هند غوره لیګ IPL 18م پړاو سیالیو لپاره د لوبغاړو د پیر مراسم د درو افغان لوبغاړو د اخیستلو په ګډون پای ته ورسېدل. د لوبغاړو د پیر دغه مراسم د سه شنبې په ورځ په عربي متحده اماراتو کې ترسره شول چې افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزی، محمد نبی او مجيب الرحمن هم بېلابېل لوبډلو وپیرل. دا ځل لومړی افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزی و چې په خپل ټاکلي قیمت 50 لکه هندۍ کالدار ګجرات ټایټن لوبډلې واخیست. راشد خان، نوین الحق، فضل حق فاروقي، رحمان الله ګربز او نور احمد هغه لوبغاړي دي چې خپل پخواني لوبډلو له ځان سره وساتل. له دې دریو افغان لوبغاړو سره به د IPL په راتلونکو سیالیو کې 8 افغان لوبغاړي له بېلابېلو لوبډلو سره سیالي ترسره کړي. دا ځل د IPL په مراسمو کې په لوړه بیه د یو لوبغاړي د اخیستلو ریکارډ هم جوړ شو. د استرالیا چټک توپ اچوونکي میچل سټارک د کلکتیا نایټ رایډرز لوبډلې په 40 کروڑ او 15 لکه هندۍ کالدارو واخیست. د اسرایل پوز د غزې په شمال کې پر یوازینی دوه فعالو روغتونونو هم عملیات ترسره کړه او د هغو یو شمېر کارکونکي ونیول. د اسرایل دفاع وزیر پرون سه شنبه وویل چې ځواکونه یې هڅه کوي دا سیمه په بشپړه توګه د سختدریزې حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني له وسلوالو پاکه کړي. اسرایل د سه شنبه په ورځ د غزې پر جنوبي ښارګوټو هوایي بریدونه وکړه چې په ترڅ کې لږ تر لږه 45 فلسطینیان ووژل شول. اسرایل د نړیوال خبرداري او د متحده ایالاتونو له نوي ملاتړ سره په غزه کې پوځي عملیاتو ته دوام ورکړی. د اسرایل دفاع وزیر یوف ګالانت خبرداری ورکړی دی چې د غزې په جنوب کې به عملیات 100 میاشتې وخت ونیسي.